UAE یعنی متحده عرب امارات چې کوم د سخت قانون د پاره پیژندل کیږي. متحده عرب امارات په نړۍ کې د مالدارو خلکو د پاره یو مشهور ځای دی. په UAE کې ښایسته ځایونه ډېر ښکلي خلک موجود دي. که موږ دا ووایو چې UAE یو پرستان دی نو دا به هم غلطه نه وي. ځکه چې په دې ځای کې یو شهزادګۍ اوسي چې ډیره ښایسته او مالداره ده. د دې شهزادګۍ نوم شیخه مهره دی. شیخه مهره د انساني همدردۍ یو سماجي کارکونه ده. شیخه مهره اکثر په سوشل میډیا په نظر راځي. که د سب برانډز افتتاح وي یا فیشن پروګرامات، دا شهزادګۍ په ټوله نړۍ کې ډیره خوښیږي. دا شهزادګۍ د محمد بن راشد المکتوم لور ده. محمد بن راشد المکتوم د متحده عرب امارات نائب صدر، وزیر اعظم او وزیر دفاع سره د دوبۍ یو حکمران هم دی. شیخه مهره په دوبۍ کې زیږیدلې ده. په کال 1994 کې په 26 فروری متحده عرب امارات کې په مسلمان خاندان کې پیدا شوې ده او یو مسلمانه ده. شیخه مهره په 26 فروری 2023 کې به د یو کم 13 کالو شي. شیخه مهره په هر کال 26 فروری خپله زیږیدلو ورځ ډیره په خوشحالۍ سره المانځي. دا شهزادګۍ تعلیم یافته او ګریجویټ ده. دوی بنیادی تعلیم یو نجی ادارې نه حاصل کړی دی. مزید تعلیم یې د زید یونیورسټۍ نه حاصل کړی دی. د شیخه مهره قد 5 فیټ 7 انچ دی او وزن تقریبا 60 کیلوګرام او د دوی جسم ښه مضبوط او صحتمند دی. د ویښتو کلر یې براون او د سترګو کلر یې بلیک دی. شیخه مهره د دوبۍ د شهزادګۍ په تور یو ځان لا نوم لري. شیخه مهره په میډل ایسټ کې ډیره پاپولر او په رول ډایز لیډیز کې شمارل کیږي. شیخه مهره د دنیا د ټولو نه په مهنګه ترین کور کې اوسیږي. دا کور د یو عالیشان محل نه کم نه دی. په دې کور کې د دنیا هر یو سکون او د آرام سازو سامان موجود دی. د دې کور د دیوالونو نه راواخله تر بیډروم او باتروم پورې هر شی د ډایمنډ او د سونې ډیزاین کړی شوی دی. دا د شاهانه ژوند یو ژوندی مثال دی. د دې شهزادګۍ مجموعي حیثیت تقریبا د 200 نه تر 300 میلیون ډالر پورې دی. شیخه مهره په خپل لگژري لایف سټایل کې کافی مشهوره ده. د شهزادګۍ هوبیز هورس رایډینګ او سویمینګ دی. د شهزادګۍ د ټولو نه زیات شوق په نړۍ کې د نایاب او ښکلي آسپو ساتنه ده. دوی د آسپو سره د جنون تر حده پورې مینه لري. د شهزادګۍ سره د یو آس قیمت تقریبا 4.3 میلیون ډالر دی. په دې آسپو دوی سالانه 4 میلیون US ډالر خرچ کوي. شهزادی مهره یو بهترین سویمره هم ده. دوی په خپل کور کې ځان لا یو سویمینګ پول هم جوړ کړی دی چې په هغه سویمینګ پول کې دوی سویمینګ کوي. د ځان د فټ ساتلو دپاره صرف دانا د شهزادی مهره د لگژري گاړو هم ډیر شوق دی. د دوی سره یو مارسیډیز AMG G63 دی. د دې قیمت 2.5 کروڑ دی. د 11 کروڑ رویلز، د 15 کروڑ فراری، د 22 کروڑ بوکټا چایرون او د 52 کروڑ ګولډ لیمبرګینی دی. د دې نه علاوه ورسره نور هم ډیر قیمتي کلیکشن موجود دی. شیخه مهره په متحده عرب امارات کې په ځوانانو کې ډیره فیمس ده. امین افریدي، پشتو ټین، ضلع خیبر،
باړه